السلام علیکم یارانو، ستړي مسئ، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرت یې؟ انډیوالان، دوستان، ښځې بس پر مخ وچلیږئ، پر شا مه راځئ. راسئ چې نن پر دیموکراسي باندې خبرې وکړو چې دیموکراسي څه شی ده. دیموکراسي په اصل کې د غربیانو د خوا یو ټاکلې فتنه ده چې نن ورځ دوی ډېر کوښښ کوي چې په د عربي ملکو کې د مسلمانانو په ملکو کې دا فتنه راولي، دیموکراسي راولي. دیموکراسي معنا د خلکو حکومت، یعنی خلک چې ټاکي، د خلکو حکومت. نو دا شی چې دی دیموکراسي جمهوریت دا په اسلام کې نشته، وینې، بلکې اسلام د دې سره ټکر دی د دیموکراسي سره. په دیموکراسي کې یو انسان تلل کیږي نه، بلکې صرف شمار دی، شمار. خلک به شماریږي، بس هر یو را روان دی، صندوق ورته پروت دی، خپل ووټ به ور اچي. اوس نو په دې کې ډم هم را روان دی، ووټ ور اچي، شرابي هم را روان دی، ووټ ور اچي، موردګو هم را روان دی، هلته خپل ووټ ور اچي. او هلته به بیا یو عالم راسي چې 20 کاله درس ویلی، چې ګرد ژوند یې په دغه کې، خپل نیمه ژوند یې په دغه کې بایللی، چې شپه و ورځ علم علم علم، هغه هم ووټ ور واچوي. نو د یو غټ عالم ووټ هم یو وارې حسابل کېږي، او د ډم یا شرابي یا مقصد دغسې ناکشان د دوی ووټ هم یو وارې حسابل کېږي. او بل په دیموکراسي کې دا شی هم شته چې حلال حرامیږي او حرام شی حلالیږي. اوس مثال د خبرې که موږ پاکستان ته وګورو، عمران خان دی مثال، څونه حرام شان یې حلال کړي دي. هیرامونډۍ د پیشه خانې دي، شراب خانې دي، کازینووي دي، نه دی داسې ډېر شان نور دي اوس چې حسابه مه تر سبا دا مهاله پورې به ناست یو. او اټمي قدرت هم دی، یعنې څونه قدرت لري، اټمي طاقت دی، خطرناکه فوجه دی، مګم دی د دغه پیشه خانو د هیرامونډۍ و د دغه مخ یا د شراب خانو مخ دی نسي راګرځولی. د هغسې اوس راتېر سوه دا نور باچیانو ته، د اسلامي نړۍ باچیانو ته مثال لکه اردوګان هم مثال د خبرې څونه قدرت لري، ډېر خطرناکه فوجه دی، بیخي ډېر قدرت لري، مګم دی د فتنې مخ نسي نیولی. نه رنډۍ خانه دی تړلی سي په خپل وطن کې، نه یو شراب خانه، هیڅ شی، بس د دغه فتنې مخ دی ګرسره نسي نیولی. نو په دیموکراسي کې د مسلمانانو دپاره ډېر تاوانونه داسې، یعنې ښه ډېر تاوانونه شته. ځینې خلک بیا لوی لوی غټې غټې ږیرې یې نیولي، بس په پارلمان کې ناست دي، د دغه دیموکراسي تر سایوان لاندې ناست دي، وایا موږ خو نو په کراره شریعت راولو. نه دی، سبحان الله، دی اوس خپل ځان ته بازي ورکوي، که چا ته بازي دی ورکوي. په مکه شریفه کې دا قریش راجمع سوله د ابوطالب په کور کې. نو و نبي علیه صلات وسلام چې ویله ول موږ به تا ته هر شی درکو، د مکې باچا به دې کو، غټې بنګلې به درکو، واده د یوه واده پر ځای به 2 ودونه درکو، مقصد چې هر څه ستا خواهشات یې هغه به تا ته ستا سره وکړو، خو ته څه شي وکړه، ته صرف ته د دعوت څه لاس واخله. دا علیه صلات وسلام ورته وویله ول تاسې خلاص ولاس، خبرې مو خلاص ولې ول وکړي، ول چې په یوه لاس کې لمر راکوي، په دا بل لاس کې سپوږمۍ راکوي، لا به بیا هم زه د خپل دعوت څه وانه وړم.
یعنی په یوه لاس کې لمر په بل لاس کې سپوږمۍ، دا معنا چې یعنی د لمر یعنی ورځ او سپوږمۍ یعنی شپه، یعنی چې د شپې و د ورځې بادشاهي راکئ، خو بیا هم زه ستاسې سره دا نه منم. نو نن ورځ دا ځینې جاهلان عالمان چې په پارلمان کې ناست چې لوی ږیرې نیولي، هغه وایي یا ته ودرېږه نو داسې به وکړو، کرار به موږ شریعت راولو، کرار به بالا به ګرد حکومت د خیر سره شریعت کو. سبحان الله، دا موږ ته نبي علیه صلات وسلام راښولي دي. نو نبي علیه صلات وسلام به هم هغه مال ویلي وای چې ته ودرېږه د مکې شریفې بادشاهي به ونیسم، بیا به بنګلې ځینې واخم، بیا به داسې کرار دلته پر دوی باندې شریعت را، یا په اول لپله دا ټوله شان ور راته کړله، ول هېڅ کله به د خپلې خبرې څه وانه وړم. نو دیموکراسي چې ده دا په اسلام کې نسته، بلکې د مسلمانانو په جې کې ډېر تاوان دی. دم هم را روان دي، ووټر اچي، ارمونې هم را روان دي، ووټر اچي، شرابي هم را روان دي، ووټر اچي. او هغه فاکولته والا او هغه عالم چې 20 کاله بیچاره سم نیمه ژوند یې په دغه کې برباد کړي چې علم هغه هم راسي هلته ووټر واچي. نو هغه خلک چې په دیموکراسي کې ځانونه ټاکي او هغه خلک چې بیا رواني ووټونه ورکوي، دا به دواړه په هغه دنیا د الله عزوجل په دربار کې تورمخې راپورته کیږي. بیا به د الله عزوجل په دربار کې سوال و جواب د دې ځینې کیږي. په اسلام کې ریاست جمهوری نسته، خو خلافت سته. خلک کولی سي چې ځانونه و خلافت ته انتخاب کړي، مګم ووټونه به څوک ورکوي؟ ووټونه به ډم نه ورکوي، ووټونه به ارمونې نه ورکوي، ووټونه به مردګوان یا داسې نور فتنه والا یا زنا والا نه ورکوي. ووټونه به څوک ورکوي؟ ووټونه به صرف عالمان ورکوي. د عالمانو شورا به جوړیږي او هغه به بیا خپل په منځ کې یو نفر ټاکي. هر نفر چې عالمانو وټاکي، بس پر هغه سره به د خیر سره فیصله کیږي او هغه به راځي خلیفه کیږي به. نور نو ستاسې د دعاو په هیله یم، په دعاو کې مې مهیروئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.